چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پس رئیس ته دی او د لمبا پر الک راونی و مړی موسی علیہ السلام ورته وی چې دا څه کې نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما ته ویل نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما
ورته کټک پت کې راځه بجلیګر مولا ته دی مال را مخامخ کوي کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دته کرامت شرقایب وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده داسې قهر راوغورځئ چې ثابت غر راوچت کړي او په قوم یې ورولي غر د دې غرونو متعلق خو تا ته خدای ویلي دي که القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني آدم به د ملخان
بدکار کې نو داغه خو سوایا بلکې دا داسې زمانہ ده که بدکارونه کې دوستان به ډیری نو د دې وجنه دا زمانہ ده هغه حدیث مصداق شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبر